څنګه کولی شو چې د بل چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورو بغیر له دې څخه چې کوم اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو او بغیر له انټرنیټ څخه. په نن ویډیو کې تاسو ته یو کوډ درښایم، خو تر دې دمخه زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستان تاسو به راشئ خپل د موبایل ډایل پیډ دغه د موبایل ډایل پیډ به راخلاص کړئ او دلته به راشئ یو کوډ به ډایل کړئ سټار هشت البته صرف سټار شپږ اوه سټار او دلته به تاسو هغه نمبر ورکړئ. زه دغه نمبر ورکوم په دې ځای کې او بیا به راشي دغه هشت به ووهئ او بیا به دغه اوکې ووهئ. دلته تاسو ته اوس دغه پیغام درکوي، دغه دی چې call providing when busy or all basic service connection problem or invalid. دغه چې کله تاسو ته څوک دې موبایل ته زنګ راکوي نو هغه به بل موبایل ته ځي. نو دغه یوه اسانه طریقه ده چې تاسو کولی شئ د دې په اساس د بل چا موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ. که چېرته تاسو د دې غیر فعالول غواړئ نو را به شئ هشت به ووهئ او همدغه شپږ اوه به ووهئ او بیا به هم هشت ووهئ او هماغه نمبر چې مخکې مو ورکړی دی همدلته به یې ووهئ. نو هغه به بیا بالکل به بیا غیر فعال شي. دوستانو دغه ویډیو زما د یوټیوب چینل نوی دی، که چېرته تاسو دغه هسې نور معلومات غواړئ نو زما دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بل ویډیو مو په پاک لاس سپارم. هر چیرې چې یاست په دعاګانو کې مات ساتئ. د الله په امان.